ترڅو چې زموږ په ژوند کې دغه 15 ماده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم خلاصه او نتیجه ده نشي پیدا، موږ په خپل ژوند کې تمدن، نهضت او ترقی نشو راوستلای. هغه 15 ماده چې شي دي زه به په تفصیل سره درته بیان کوم او ته ښه متوجه اوسه. اول، فعال او مناسب پلان او تخطيط. پلان او تخطيط یعنی د یو شي لپاره صحیح نقشه جوړول او بیا د هغه نقشه جدي عملي کول. نو کته اوس د دوهم وار د پاره سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ووایه یا واوري، ته به ووینې چې هلته څنګه پلان او نقشه جوړېده او هغه بیا څنګه عملي کېده. نو پلان او تخطيط د نهضت او ترقی مقصد ته د رسیدلو او کامیابی د مهمو شرطو څخه دي. بلا پلان او تخطيط هیڅ کله نهضت او ترقی په وجود نشي راتلای. محترم ورونو، زموږ او ستاسو څخه هر یو په خپل ژوند او د خپل مسؤلیت پر اندازه باید خامخا پلان او نقشه ولري او دا یې باید عقیده وي چې زه د دغه پلان او تخطيط د عملي کولو مسؤل یم. یو وزیر باید دا عقیده ولري چې پس له 10 کلو زه د دغه وزارت مسؤل یم او زما څخه پوښتنه کیږي چې ما په دغه 10 کلو کې د خپل وزارت په متعلق ملک او وطن ته څه ترقي ورکړې ده. یو والی د خپل ولایت مسؤل دی، یو تاجر د خپل تجارت خانه مسؤل دی، یو باغوان د خپل باغ او زراعت مسؤل دی، د یوې فابریکې خاوند د خپل فابریکې مسؤل دی، یو مسلمان د اسلامي رسالت مسؤل دی. نو هر سړی باید د کار په شروع کې یو صحیح نقشه او پلان ولري، ځکه بل پلان او تخطيط نهضت او ترقی په وجود نشي راتلای. او بیا د هغه پلان د پاره صحیح او جدي کار او عمل وکړي. یوازې د خپل په خبرو یې سر نه سر ورځي.